د سپینې خولې لوظونه تا نه هېر شول ما ته یاد دي تا نه هېر شول ما ته یاد دي هغه تېر رنګین وختونه تا نه هېر شول ما ته یاد ته زما په سر بدنام وې زه د ستا په سر رسوا وم زه د ستا په سر رسوا وم ډېر د خلکو تهمتونه تا نه هېر شول ما ته یاد ارمانونه مې اوس وژني زړه مې ستړی ستړی راشي زړه مې ستړی ستړی راشي هغه خار وخت دیدنونه تا نه هېر شول ما ته یاد دي هغه خار وخت دیدنونه هېر شول ما ته یاد دي او یو ګریوان و تشلیدو به همیشه د ستا په وړاندې تشلیدو به همیشه د ستا په وړاندې نوشي صاحب ابتدا دا ور شاعري دی خدا کلام دی سپیشل ډالۍ وي نور کلیم محمد حیل ته څه فرمایش یې کړی و ستورو ته شپې سبا کوم ورک می سکون دی ستورو ته شپې سبا کوم ورک می سکون دی ای زما جانانه راشه بیلتون دی چرته به یې ګل ګل ځواني یې ښایسته سنبل ځواني یې چرته به وي ګل ګل ځواني یې ښایسته سنبل ځواني یې نه مې هېرېږي سر مې یخې په زنګون دی ای زما جانانه راشه بیلتون دی زه به یې څه کړم که بهار وي تمام وطن ګلزار وي زه به یې څه کړم که بهار وي تمام وطن ګلزار وي بغیر له تا نه چې تېرېږي څه ژوندون دی و زما جانانه راشه بیلتون دی لکه یعقوب ورپسې ژاړم خپلو اوښکو نه یې غاړم لکه یعقوب ورپسې ژاړم خپلو اوښکو نه یې غاړم د یوسف مخه یار مې خدایه چېرته ستون دی ای زما جانانه راشه بیلتون دی ښکلي اشنا د ستا کوڅه کې ښکلي اشنا د ستا کوڅه کې په توره نیمه شپه کې چا ویل نوشي دی چا ویل چې نه مجنون دی ای زما جانانه راشه بیلتون دی السلام علیکم ډېرو درنو خوږو کتونکو زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری زیشان کمال خوږو کتونکو په دې خپرونه کې تاسو ستړي مه شئ هرکلی وایم هیله من یم چې روغ جوړ او د صحت په جمع به وي خوږو کتونکو لکه تاسو ته څه رنګ معلومه دی زموږ هر یو پروګرام هر وخت خپرونه ادبي ملګرو سره وي خو نن زموږ دې ادبي بنډار ته ډېر تکړه نوموړي شاعر چې استاد شاعر چې د صفت محتاجه نه دی تاسو ته به هم کلام نه پته ولګېږي ښکلا را بخښلي دی نوشي بنګش را سره دی نوشي بنګش په خپل دور کې په خپلې زندګۍ کې د پښتو ادب دپاره ډېرې هلې ځلې کړي دي او د خپلې زندګۍ ډېر وختونه یې پښتو ادب ته وکږلي دي نوشي صاحب نه به د شاعرۍ په لحقه او د ژوند په لحقه څه پوښتنې کوو نه چېرته زوی ما مونږ سره اوسئ تر اخره پورې راځئ نوشي بنګش ته په دې خپرونه کې ستړي مه شئ هرکلی وایو ډېر عزتمن اوسئ د دې هرکلي جواب ما سره نشته دا د ستاسو قدرمنو نوازشات دي چې داسې مکه جوړه شي چې په هغې کې مو د خپل غږ د خپل پیغام ولس ته ورسوو ډېره ډېره مهرباني نوشي صاحب نن سبا دا ور کې مې ژوند څنګه دی ژوند مې څنګه تېرېږي ژوند ډېر ښکلی دی ځکه چې موږ ژوند د مینې دپاره وقف کړی دی او د مینې په امید یې تېروو چې څومره نه وایم هغومره ښکلی دی ډېره مننه الله پاک نه به مخکې هم ښه ژوند درته غواړو ښه وختونه درته غواړو باقي ژوند ما ښه تېر شي نوشي صاحب زمونږ دې اورېدونکو لیدونکو سره لنډه خپله پېژنګلو وکړه زه خو په 1971 کې اشرفزان چې یوه ښکلي سپرلییزه علاقه دی د کور مې 1971 کې زیږېدلی یم او د پلار نوم یې محمد افضل دی او خپل نوم یې نظیر حسین دی او تخلص مې نوشي بنګش دی ډېره مننه نوشي بنګش صاحب د شاعرۍ څه میل و څه مشکلات و څه تاسو د پښتو په دې ادب قدم راکېښودو او دا لاره مې خپل کړه دا معلومات که زموږ اورېدونکو سره مخکې کې ډېره مننه کوم زه خو دا یم چې څو پورې د شاعرۍ خبره دی د عوامل دا خبره به یو خواته کېږدو ځکه چې زه په اول دویم ټولګي کې وم نو ما شاعرۍ سره ډېره زیاته مینه وه نو موږ په اول ټولګي کې څه وو نو موږ نه یو استاد پوښتنه وکړه د کلاس والاو بچي نه چې یاره تا نه به څه جوړېږي یو ورته ویله زه انجینیر بل ورته ویله تا نه به څه جوړېږي هغه ویله زه ډاکټر د بل ورته ویله تا نه به څه جوړېږي هغه ویله ما نه پروفیسر ما نه یې پوښتنه وکړه ما نه رحمان بابا
کې لاړ شو څه مجبوری وي نو زه یم چې دا شی ما سره زه څه پیدا کېدم نه دا هغه ما نه وړاندې راغلی ډېره مننه نوشي صاحب تاسو په شاعرۍ کې استاد لروئ زده کړه مې چا نه کړي دی او استاد محترم څه دی صاحبزاده فیض الرحمن فیضي صاحب چې که زه ورته ویم چې د غزل شاعر لکه په اردو کې څنګه غالب دی نو همدغسې فیضي صاحب دی دا بچانه پټ هم نه وي او که د چا علم کې نه وي په کار د هغه د فیضي صاحب کلامه ولولي هغه لکه څنګه ما ویلي دي چې کور مې اهل ذوق ته د بګرام غوندې پیدا خو کا بګرام د پېښور زړه نه وه کور مې اهل ذوق ته د بګرام غوندې پیدا خو کا فیض به ورته زه بیا د فیضي د کلندر وړم خو که چیرې د فیضي صاحب ذکر وشي دسه د کلندر مامان صاحب ذکر نه وشي نو دا هم ډېره باده خبره ده ځکه چې ډېر څه مسحو لیکونکو مرکې کې هم زده کړي دي چې د علامه کلندر مامان تنقیدي جرګه وه چې پنپرونې به خوبې و خمې و طبیق وطن یې ولاړ شوه نو هلته چې مونږ ناسته پاسته وکړه نو هغې هم ماته تنقیدي شعور تحقیقي شعور دا ډېر مضبوط راکړو نو تخلیقي شعور که مو هر څومره و خو هغه اوسه یو په سل ښکلی شو نو داسې د ستر اجمل خټک خبره څه وکړو نو د لوی شاعر د مزاحمتي ادب علمبردار اجمل خان خټک صاحب چې کوم دی د غزل بابا اجمل بابا نو بیا د کوړي کې د هغه وجرې کې او نور اوسه سیاسي ژوند کې ادبي ژوند کې هغه سره هم ډېر ناست یو چې د هغه شعوري وړانګې چې کومې وې هغه ان مار نه وړانګې کامې نه وې چې د دې مار وړانګې زموږ ذهن داسې صفا کړو چې په هغې کې څه تیاره پاتې نه شوه نو د هغه راباندې ډېر احسان دی داسې غني خان داسې په لوستلو مو ډېر ولوستو نو ډېر استادان یو نه نوره د زندګۍ هره ورځ په خپل ژوند هره ورځ په خپله هره لمحه په خپله د یوه سکول ورځه ده نو دې فطري ژوند نه چې د مو پکې ناست یو نو دا ورځه چې تېرېږي چې د سکول ژوند دی یا د مدرسې یا د مکتب نه د طبي هغه نه ما ډېر څه زده کړي دي کائنات نه هره ورځ د مشاهدې تجربې نه ډېره ذهن رڼا کي مننه معلوماتو راکولو مې ډېره مننه کوم نوشي صاحب څومره وخت کېږي څه لیکوئ یاره ماغه ټولګي نه لګیا یو چې وړاندې مو درته ویله تر نن پورې په دغه ادبي سفر جاري دی ډېره مننه نوشي صاحب دا هیري معلومات زموږ اورېدونکو سره وړاندې کا تر دې دمه ستاسو کتاب چاپ دی که نه دی چاپ کتاب خو مې نه دی چاپ خو کتابونه چاپ ته تیار دي خو دې کې کله کله د سیاست ډېرې زیاتې هغه مغه راشي بیا د هغه غوندې ادب خو مونږ بېلېدی نه شي نو مونږ بېلېدی شو ادب یې مو هغه عزت دی زموږ دولت دی څه شی دی دا ادب دی خو بیا دې کې دغه د وخت حوالې سره نو بیا کله کله د داسې لږ سستوالی راشي کتابونو چاپ کولی نه هغې نه د یو د سیاسي مسایل ماله غواړي تکي خو څو پورې تخلیقي عمل دی نو غزل نظم ده چې مخام څمله مو سر ته مو ولاړ وي که صبحي سهاره پاڅېږم نو یو غزل یو نظم سر ته ولاړ مهرباني ډېره مننه نوشي صاحب لکه تاسې ذکر د کتابونو وکړو نو تاسې به ډېر زیات لیک کړی وي څومره لیک مې کړی دی غوټه خبره دغه دی چې یو ما د کورمې ادب تحقیق دی د کورمې ادب کې ما تقریبا یو سلسو شاعران یعنی چې څوره مو ته د کورمې ادب په لاس رسي چې دلته اول وختونه واخه یعنی 200 کالو نه تر ننه پورې چې څوره د نوي نوامو شاعران دي تر دې حده پورې دم راجمع کړي دي او هغه کمپوز شوی دی د مردان یو شاعر یو ډېر تکړه ملګری دی سلیم نشاد چې هغه سره پروت دی کمپوز شوی او بل څه دی یو خپل کتاب مو هغه هم په پېښور کې کمپوزر سره پروت دی د شعري مجموعه ده خو هغه څه مو کله هغه پسې کار وکړلو نو سره وملټول زه په دې پوه شوم چې 4 مجموعې ما چاپ کېږي هغې نه سوای یوه نثري پنپره دی چې هغه ما د تحقیقي مقالې لیکلي دي سیاسي مقالې لیکلي دي هغه دی هغې نه سوا د وړې افسانې کې ما کار کړی دی کېدلی شي چې یو کتاب هغه نه چاپ شي ډېره مننه خوږو کتونکو د نوشي صاحب تاسې خپلې خبرې واورېدې معلومات مو ترلاسه کړه نو خوږو کتونکو راځئ نوشي بنګش صاحب ته راشو مسلسل د خپلې خوښې څو غزلونه واورو نوشي صاحب په اخره کې زموږ اورېدونکو سره مسلسل څو غزل وړاندې کړه نو ډېره مننه به وي د یو غزل دی د زړګي حال مې درته ووې
چې خفه خو نه وي د زړګي حال مې درته وویل چې خفه خو نه وي خلک جانان جانان چې بولي ته خفه خو نه وي د زړګي حال مې درته ووی چې خفه خو نه وي خلک جانان جانان چې بولي ته خفه خو نه وي چې د مجنون غوندې زه ځان سره خبرې کوم زه ځان سره خبرې کوم یا لیلا ځان ګوره چې زړه کې رسره خو نه وي چې د مجنون غوندې زه ځان سره خبرې کوم یا لیلا ځان ګوره چې زړه کې رسره خو نه وي ته چې زما چمکې زمانه چې تپوس کوې اوس چمکې زمانه چې تپوس کوې اوس قربا په خیر شي راته وایه چې مېلمه خو نه وي ته چې زما چمکې زمانه چې تپوس کوې چې قربا په خیر شي قربا په خیر شي ته قربا یې خو مېلمه خو نه وي واعظ خفا حاکم خفا قاضي خفا دی نوشي حاکم خفا قاضي خفا دی نوشي څه خو دې څښلي دي اشنا هسې نشه خو نه وي څه خو دې څښلي دي اشنا هسې خفه خو نه وي او دغه یو بل یو شعر دی چې ما نوشي د میکدې په خوا کې خاښ کړی ما نوشي د میکدې په خوا کې خاښ کوی چې د ماتې پیالې ما باندې انبار پیالې ما باندې انبار نو داسې یوه ټوټه غوندې دی څه د نظم دی څه د میان زړګی مې ګوره یروي مې د میان زړګی مې ګوره یروي مې لکه څانګه د ګلونو دا چې ماته کېږي د میان زړګی مې ګوره یروي مې لکه څانګه د ګلونو دا چې ماته کېږي کله دلته غېږې نیسم کله هلته غېږې نیسم وایم دلته راغورځېږي وایم هلته راغورځېږي دې سره رنځور صاحب په هغه کې وي چې یاره د یو غزل دا د مغه ته ډلی وي زه به هم داسې ویم غزل دی څه زما په قتل چې د ستا کوڅه بدنامه نه شوه زما په قتل چې د ستا کوڅه بدنامه نه شوه چې سنیحه وشوه حیران یم څنګه عامه نه شوه د ستا د خیال د پسرلي سپینې سپوږمۍ نه قربان د پسرلي سپینې سپوږمۍ نه قربان چې یو ساعت کوزه زما د زړه له بامه نه شوه چې یو ساعت کوزه زما د زړه له بامه نه شوه خیر که په دار شوه نو د دا روایات نوی نه دی نو د دا روایات نوی نه دی خو پښتنه مینه زما د چا غلامه نه شوه خیر که په دار شوه نو د دا روایات نوی نه دی خو پښتنه مینه زما د چا غلامه نه شوه لکه د سپین غر وخت سړې تودې په ما تېرې کړې لکه د سپین غر وخت سړې تودې په ما تېرې کړې لیکن د عزم تترامې چرته خامه نه شوه لیکن د عزم تترامې چرته خامه نه شوه د ستا د زلفو نخلستان کې ورک پیدا چیرته دي نخلستان کې ورک پیدا چیرته دي زما ځواني دې لیونی چرته تر پامه نه شوه د ستا د زلفو نخلستان کې ورک پیدا چیرته دي زما ځواني دې لیونی چرته تر پامه نه شوه او د چا د پلونو کهکشان به وي رڼا ورکړي د پلونو کهکشان به وي رڼا ورکړي چې قافله زما د اوښکو تلا ناکامه نه شوه چې قافله زما د اوښکو تلا ناکامه نه شوه او نوشي خبر نه یې څه شیخ شراب حرام کړي دي خبر نه یې څه شیخ شراب حرام کړي دي خو د انسان وینه په چا باندې حرامه نه شوه خو د انسان وینه په چا باندې حرامه نه شوه نوشي خبر نه یې څه شیخ شراب حرام کړي دي نوشي خبر نه یې څه شیخ شراب حرام کړي دي یو د انسان وینه په چا باندې حرامه نه شوه او د یو بل غزل دی چې زما د زړه زخمونه چې لږ خمار نه کړي زما د زړه زخمونه چې لږ خمار نه کړي ساقي دا جام دې مات کا چې درد قرار نه کړي د محبت په کوپر مد ایمان راوړی د محبت په کوپر مد ایمان راوړی وایس که هر څه وایي ما به انکار نه کړي په سپږمۍ لاس کېږدوي ستوري لمن کې پټ کړي ستوري لمن کې پټ کړي خو وخت به ما نه خطا د منزل لار نه کړي
په سپوږمۍ لاس کېږدي ستوري لمن کې پټ کي خو وخت به مانه خطا د منزل لار نه کړي سپرلی مغروره غلی پرېږده غرور دې یوسي مغروره غلی پرېږده غرور دې یوسي خو څوک به یار ته وایي چې ځان سنګار نه کړي خو څوک به یار ته وایي چې ځان سنگار نه کړي نوشي که دین می بایلو او که مذهب می بایلو که دین می بایلو او که مذهب می بایلو هغه خو عشق نه دی بیا چې سړی خوار نه کړي هغه خو عشق نه دی بیا چې سړی خوار نه کړي نوشي صاحب هغه غزل وایه که درته یاد وي ستا لمن زما لسونه داسې ستا د سپینې خولې لوزونه دا هغه نور کلیم ته د سپیشل ډلې وي څه بار بار فرمایي ستا د سپینې خولې لوزونه تا نه هیر شول ما ته یاد دي تا نه هیر شول ما ته یاد دي هغه تېر رنګین وختونه تا نه هیر شول ما ته یاد ته زما په سر بدنام وې زه د ستا په سر رسوا وم زه د ستا په سر رسوا وم ډېر د خلکو تهمتونه تا نه هیر شول ما ته یاد ارمانونه مې اوس وژني زړه مې ستړی ستړی راشي زړه مې ستړی ستړی راشي هغه خار وخت دیدنونه تا نه هیر شول ما ته یاد دي هغه خار وخت دیدنونه هیر شول ما ته یاد دي او یو ګریوان و تشلیدو به همیشه د ستا په وړاندې تشلیدو به همیشه د ستا په وړاندې ستا کپیر کپیر نظونه تا نه هیر شول ما ته یاد او جنتونو کې بسار وم تصور نه لرې لرې جنتونو کې بسار وم تصور نه لرې لرې د ستا زلفو کې خوبونه تا نه هیر شول ما ته یاد او په سکڼي سکڼي ماښام کې ته به تلې ما به ژړلو په سکڼي سکڼي ماښام کې ته به تلې ما به ژړلو ستا لمن زما لسونه تا نه هیر شول ما ته یاد په سکڼي سکڼي ماښام کې ته به تلې ما به ژړلو ستا لمن زما لسونه تا نه هیر شول ما ته یاد او نن نوشي ته اشنا ووې شاعري دې دی اوس څنګه شاعري دې دی اوس څنګه وی چې ستا بعضې شعرونه تا نه هیر شول ما ته یاد او په اخره کې دغه دوه شعرونه چې هغه د کوم اول قدم ته وورغلو چې هغه مو د سکول و د کالج د ابتدا دور و نو په هغې زمانې کې د ما دوه شعرونه ډېر مشهور و چې د تجربې نه تجربه د تجربې نه یې زده کېږي مبتدي د ستا د مینې دا سبق یم تجربه د تجربې نه یې زده کېږي مبتدي د ستا د مینې دا سبق یم که په حسن کې زکات ښکلي او وباسې که په حسن کې زکات ښکلي او وباسې زه نوشي غریب یې ډېر ډېر مستحق یم وسلام نوشي صاحب غزل د خوند کوي څه مسلسل غزل وي 1 غنټه نیمه غنټه خو په اخري کې د خپلې خوښې څو شعرونه یا څه غزل یو دا زموږ اورېدونکو سره د خپلې خوښې څه هغه تاسې ډېر خوښ وي که درته یاد وي نو ډېره مننه به وي مو خو ټول شاعري د مینې د حسن د ورورولۍ د اتفاق د اتحاد د ترقۍ لپاره د یوه لاره دی د اظهار ژبه دی خو ټول شعرونه لکه د بچو په مثال دي کوم نه به وایي څه ښه دی کوم نه به وایي څه بد خو په دغه خبره به ټوله په دې خبرې راغونډه کړو او په دې خبره به ختمه کړو چې زلفې زلفې اداوې په لارو منډې وهې اداوې په لارو منډې وهې زړګیه شرم دی دا خوی د لیونو مه کوه ما هم د چا ګړګوتي زلفې اړولي به وي ما هم د چا ګړګوتي زلفې اړولي به وي زاهده دومره دې هم فخر په تسبو مه کوه و د غره سړی شډال پښتون دی دومره نه پوهېږي د غره سړی شډال پښتون دی دومره نه پوهېږي ښکلې نوشي سره خبرې په باڼو مه کوه ډېره مننه نوشي صاحب موږ ته مو خپل قیمتي وخت راکړو نوشي صاحب په اخره کې زموږ د کتونکو ته دې عوام ته څه پیغام لروئ په لنډو وخت پیغام دغه دی چې بې د مینې نه بله لار نشته موږ که ترقي غواړو خوشحالي غواړو نو خبره دغه ده چې موږ د مینې جهان ته لاړ شو د مینې دنیا ته لاړ شو او د مینې جهان ته لارې جوړې کړو چې هغه زړه و ذهن نه جوړېږي روح نه جوړېږي په کار دی چې موږ نفرتونه لرې کړو
کرکې لرې کړو او د ناپرا د کرکې خلاف جنګ وکړو، د غربت خلاف جنګ وکړو، د جهل خلاف جنګ وکړو، رسوی څه یو موټی شو. او خصوصا په پښتنو ډېرې بدې ورځې دي راغلي دي، د بدو ورځو خلاف د سنګر جوړول او د لښکر جوړول دا د شاعرانو ادیبانو کار دی چې هغه راپاڅي چې د دې ناپرا د کرکې خلاف جنګ وکړي. راځئ چې سره یو شو، د نفرت خلاف جنګ ته، د غربت خلاف جنګ ته، د جهل خلاف جنګ ته، بله لاره نشته. ډیره مننه خوږو کتونکو، نوشي صاحبو، تاسو ښکلي کلمونه او ښکلي خبرې واورېدې. خیلمن یم چې ستاسو به خوښ شي. نه بلې ویډیو پورې ما زیشان کمال ته راکوی اجازت. د لوی الله په امان، په مخه مې ها.